بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واوریدل چې قدوس ماما خو خپل د اوبو ماشين پیدا کړ، البته غل خانه ترې په تېښته بریالی شو. اوس به دا واورو چې دلبر د زبیر دیرې ته کوم پیغام راوړی دی. اجمالا دا چیرې ورک شو یاره؟ یو خو ته هم د کار په وخت کې ورکې. ها دلبره څه وایې؟ او زبیر خانه ایله په بیله مې چې ولیدې. اوس چې ځای زما دی، دیره زما ده، نو خو هم به زه یم دلته، که نه نو نور به څوک وي؟ نه یاره، زه د اجمل پسې ګرځم، د هغه سره مې کار دی. د هغه سره د چې څه کار هم دی ما ته ووایه، لکه هغه ته دې چې وویل. یاره سړیه، یوازې خبره نه ده کنه، هغه د هغې خبرې په بدل کې له ما سره واده هم کړې وه. نو ما ویل هغه واده هم ته پوره کوې که زه؟ بلکل یې پوره کوم، خو که تا کار کړی وي نو هله، هسې خوشې په خوشې خو نه زه وعدې پوره کوم او نه اجمل ته اجازه ورکوم. اوس ته ووایه چې کار دې مکمل کړی چې د وعدې پوره کولو غم در سره دی. ګوره زبیره، زه هم سوال نه کوم درنه، ما ته یې چې کوم کار حواله کړی د خانې راوستل ستاسې منګولو پورې، هغه مې تقریبا پوره کړی، بلکې داسې وګڼه چې پوره دی. ها نو کوم دی خانه؟ خانه خو اول راوله بیا د وعدې خبرې کوه. دلته نشته، اجمل راته ویلي و چې یا یې دې دیرې ته راوله او یا یې د کلي هغه پټو سر ته راوله، کوم ځای چې ګوښه دی، او اجمل کله کله هلته مال هم خرڅوي. بیا خو سمه ده، موږ به لاړ شو او د هغه د نیولو بندوبست به وکړو. کله مو چې ونیولو نو بیا به تا ته د وعدې مطابق خپلې 5 پوړۍ درکول شي، خو که دروغ دې ویلي وو نو بیا د پرېښودلو والا بیخي نه یم. د هغې نه بېغمه شه، سړی به په خپل وخت ستاسې مخ ته راشي، خو پوړۍ به مخکې رانکوئ، ځکه مې بیا په تاسې وس بر نه دی او دومره باور مې نشته چې تاسې به خپله واده پوره کړئ. او که مخکې واده پوره نه کړو نو بیا به څه وکړې؟ نو بیا به زه ملاړ شم او خانه به خبر کړم چې نه هلته د پټو زر ته لاړ شي او نه بل چېرته، خوښه مو خپله. ښه سمه ده، دا واخله 5 پوړۍ، خو که خبره دې دروغ وه نو بیا خو زه درته معلوم یم چې په زړه کې هېڅ رحم نه لرم، داسې به دې کړم چې سر به در باندې وګرځوم. والا سږ خو ډېر یخ دی چې هغه ګلدین څه شو؟ په صبر چې ورته غږ کړم. ګلدینه و ګلدینه، دلته راشه، در سره کار لرم. قومندان صاحب درغلم، لږ صبر وکړه. څه دی ویل قومندان صاحب؟ دا دی راغلم. زما خو لږ یخ وشو، ته هغه ګازي بخاري راولګوه چې لږ ځان پرې تود کړم، که نه نو یخ مو وژني. دا چې د لرګیو بخاري لګوو هغه ډېر وخت اخلي، ګازي بخاري به ښه وي او کیدای شي بیا کومې خوا ته لاړ هم شو. سمه ده قومندان صاحب، بخارۍ پسې لاړم. رښتیا بیا ته هم راشه، ځان به تود کړی. السلام علیکم قومندان صاحب، څنګه یې؟ وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. قدوس ماما ستړی مشه، دا په وګه دي څه دي چې پلاستیک کې دي تاو کړي دي؟ خوار مشه قومندان صاحب، د پلاستیک خبره به درته وکړم، خو اول دا راته ووایه چې هغه ملک خو نه و راغلی، ته پکې څه وایې؟ نه هغه خو نه دی راغلی. ولې څه خبره وه؟ خبره داسې ده چې زموږ نصیب خوار دی چې داسې تنبل ملک مو په نصیب شوی.
د نورو کلو ملکان دي چې د ویښې مور نه بچي تښتوي او دی زمونږ غلا شوی مال له خلکو نشي رایستی. ته پکې څه وایې؟ نو هغه ته مو چې کومه ذمواري ورسپارلې وه په ښه توګه یې ترسره کړې ده. پاتې شوه د غلو پیدا کول، هغه د پولیسو کار دی. البته د جرمونو په مخنیوي کې د ولس همکاري حتمي ده. نو کوم دی قومندان صاحب؟ زه خو در سره همکاري کوم، تاسو زما خبره بابیزه ګڼئ. ته پکې څه وایې؟ قدوس ماما کومه خبره مو بابیزه ګڼلې؟ زه خو پوه نه شوم. دغه کنه چې ملک د غلو سره لار لري، خو ته وایې چې دا تور دی او تور په خپله یو جرم دی. ته پکې څه وایې؟ بالکل همدا خبره ده. تور خو تور دی، که یې ثبوت لرې نو راوړاندې یې کړه، او که نه په یو چا بې ثبوته تورونه لګول واقعي جرم دی. ښه، زه په دې خبره به تیږه کېږدو. اصل خبرې ته به راشو، او اصل خبره دا ده چې پلاستیک کې زما ورک شوی د اوبو ماشین دی، کوم چې په بې باوره توګه را پیدا شو. ته پکې څه وایې؟ څه ماشین دی پیدا شو؟ زه ښه شو چې پیدا شو، خو دا ووایه چې څنګه دی پیدا کړ؟ زما د اوبو ماشین داسې چا پټ کړی و چې زما هم پرې باور نشي، خو بس غلا یې کړې ده، بل څوک نه دی قومندان صاحب. خاني زما د اوبو ماشین پټ کړی و. ته پکې څه وایې؟ څه شی خاني؟ ها ستا د اوبو ماشین خاني غلا کړی و، خو چې څنګه دی ګیر کړ؟ هغه لګیا و په جمال دوکاندار یې زما ماشین خرڅولو چې زه په دغه وخت کې ورغلم او خپل ماشین مې وپېژانده، خو تر څو مې چې خاني ته فکر کېده سړی تښتېدلی و. ته پکې څه وایې؟ چې له تا نه وتښتېدو، له پولیسو خو نشي خلاصېدلی، هرومرو به یې راګیر کړو. قومندان صاحب دا د بخارۍ مې درته لګولې راوړله، ځان ورته ګرم کړه. ګلدینه بخاري بیرته مړه کړه، ځان تیار کړه چې په یو اړین کار پسې ځو. اوس د دې خبرو وخت نه دی. لکه کوم اړین کار قومندان صاحب؟ د خاني په نیولو پسې ځو. قدوس ماما ته ورځه خپل کور ته بېغمه، موږ پوه شه او د خاني نیول. چې دا خانۍ چیرته ورک شو؟ ولې نه راځي؟ په قلاره خبرې کوه چې نور څوک مو ونه ویني. بې صبره کېږه ما، را به شي. هسې نه دلبري را سره دوکه نه وي کړې. هغه سړی پوډري دی خو ډېر چالاک دی، خلکو ته دوکې ورکول یې کار دی. ته چوپ چوپ، څوک راغی؟ وهلکه دلبره چیرته یې؟ زه خو دا دی راغلم او ستا درک نشته. ما درته نه وویلې چې دروغ به راته نه وایې او نه به را سره دوکه کوې چې بیا به درته ښه نه وي. څه پوه شي؟ اجمله ته له هغې خوا نه ورباندې راشه او زه له دې خوا نه چې د تښتېدو لاره پرې بنده کړو. سمه ده، زه اخوا لاړم. وهلکه دلبره څه شوې؟ ګوره ما درته ویلي وو، خو زه خیر ګورم به در سره. څه پوه شوې؟ ودرېږه خانه، چې زه هم نه خورم. ونه خوره ګنې لاړې. څوک یې تاسو؟ دا تاسو یاستې زبیره او اجمله؟ خیرت خو به یي. څه پوه شوې؟ خیرات دی، نورې خبرې بندې کړه او څه چې موږ درنه پوښتنه کوو د هغه لنډ ځوابونه راکوه. سمه ده سمه ده، پوښتنه کوه. څه پوه شوې؟ تا زما له درې نه هغه لرغونې لوټه څنګه وتښتوله او ولې دې ویستې وه؟ دا درته چا ویل چې ما ستا د دیرې نه لوټه ویستې ده؟ ته پوه شکې زبیره، زه خو تاسې مرګې حال له دیرې ویستی ومه. ما نو کله لوټه ستاسې له دیرې وویسته او په ځای د دې چې زه درنه ګیله وکړم تاسې لا نورې دړکې پسې راکوئ. څه پوه شوې؟ درته وایم سم حال وایه که نه، نو له هغې نه به دې هم بدتر کړم. اوس پوه شوې که نه؟ خو ما درته وویل چې دا خبره درته چا کړې؟ څه پوه شوې؟ په چا چې د هغه لرغونې لوټه خرڅه کړې وه همغه راته وویل. درته وایم رښتیا رښتیا خبره کوه، شاباسې نو. کمبل څوک به یې درته ښودلی وي؟ سړی لکه چې غلط شوی دی. څه پوه شوې؟ ته همداسې زموږ خبره نه منې. خدایا وای پام چې بلوارونه کې وایم درته وایم وایه شابه، هله نو وایه. هغه لوټه دلبري ستاسې له دیرې نه راپټه کړې وه
او بیا ما ترې واخیسته او خرڅه مې کړه. که زما نه منئ نو ورشئ له دلبري نه خپله پوښتنه وکئ. څه پوه شوې؟ الله زبیره خانه یې پرېږده او پښې سپکوه چې پولیس راغلل. څه شی؟ پولیس؟ ځه چې وتښتو. هله نو ژر کوه راځه. خانیه ودرېږه چې ونه خوځې. ګلدینه لاسونه یې ولچک کړه. سمه ده کومندان صاحب ولچک کومې. قومندان صاحب محترمه، پوښتنه کولی شم چې ما په کومه ګناه بندي کوئ؟ څه پوه شوې؟ نور چې یوه خبره هم ونه کړې نورې خبرې و په پستا کې کوو. ګلدینه ځئ چې ځو.